ملي بیرغ په هکله طالبانو وروستۍ پریکړه وکړه. دا چې څه پریکړه یې کړې دا راسره په ویډیو کې وګورئ او تام پلاس چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل ته د طالبانو راتګ سره سم په ځینو ولایتونو کې د ملي بیرغ په سر جنجالونه پیدا شول. په ځینو ولایتونو کې څو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. که څه هم طالبانو په اولو کې وویل چې موږ له بیرغ سره هم ستونزه نه لرو، خو په جلال آباد او خوست کې د بیرغ په سر باندې ځینو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. که حقیقت ووایو نو له ملي بیرغ سره افغانان ډېره مینه لري. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.